وقال للذي ویلی اغ چاہتا ظن چې دی د ګمانو چې دی نجات پیدا کوي د دې دوه ملګرو نه ساقي ته یې ویلې طالبان یوسف علیه السلام ساقي ته وویلې اذکرني عند ربک ذکر می کله رب سره دی له بادشاه سره یعنې بیا یې ما ور یاد کا چې له زندان نه مې بېدرو باسي که ډېر وخت مې زندان کې تیر سو الله دې طالبانو سړی په زندان کې ډېر وخت نه تیروي الله دې انسانان له زندان نه وباسي کله چې له یاده ووتلې طالبانو دا هم ډېره سخته ده عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین شیطان تیر ویر که طالبانو چې خلاص هم سو باچا ته یې ونه ویلې کنې د باچا بیرته هغه ساقي د بادشاه وګرځېده خو بیا هم علما وایي دا د دې په خاطر باندې چې ولې الله وی له ما نه ته خو د ما نبي ولې ما نه به دې غوښتنه کړې وه ده ته دې ولې ویلې ما ته به دې ویلې ومې باسه ده ته دې ولې ویلې ځکه الله تیر ویر که همغه ساقي و بس خپل هغه شراب یې باچا ته جوړول باچا نه ویر سو باچا ته یې ونه ویلې تیر ویر سو دا اوس هم طالبانو ما ته یو مسؤلیت راکړل سوی لوګر کې یو مجاهد بندي د 2.5 کاله کېږي او د زدران د په قوم باندې ورور یې وایي چې په ظلم فیصله پې سوې نو زه دلته ترجمې سره یعنې هره ورځ چې زه ترجمې ګورم طالبانو را په یاد سي زه یم الله به مانه پوښتنه کوي میل چې ترجمه خلاص سي اول به هغه ته ورځم هغه سره به وینم او بیا به د څه ورته وي د قاضي سره وینم مجلس به ورسره کوم ځکه دا هم طالبانو زندانونو کې کله کله مظلومان ځي ډېر مظلومان زندان ته یوسف څه ګناه کړی و د سینه د طالبانو زندان جوړ ده د مجرمینو دپاره خو ټوک هم پکې وي مظلومان هم په زندانونو کې وي طالبانو دا استعانت له غیر الله نه نو روح المانی وي اصل کې دا و چې ما ورسره یاد که چې در خلاص بیکي او دی ورسي طالبانو د ده د کمال خبرې ورته وکړي بادشاه ته دعوت ورکړي وقال الملك اني ارى اوس بادشاه خوب ولید قال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ما خوب لید وغواګانې چاغې یاکلن خوړلې وغواګانې ډنګرې او مې لید خوب و7 سنبلات خضر ودانې وږي ول د غنمو شنه و اخر یابسات یا ایها الملأ افتوني ای ډلې ماته فتوا راکئ فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبر د خوبونو لره تعبیر کولی سئ قال اضغاث احلام دوی ورته ویلې دا اسې ګډوډ درو خوبونه دي وما نحن بتأویل الاحلام بعاملین وقال الذي دا یې چې ورته ویلې طالبانو چې خوب مې لیدلی ساقي ته ور په یاد سو چې ما ته خو د خوب تعبیر کړی دی ما د خوب تعبیر رښتیا راوتلی او ما ته یوه خبره هم کړې وه دستي ور په یاد سو وقال الذي نجا منهما وادکر بعد امه ور په یاد سو پس له یو څه زمانې نه انا انبئکم بتأویله زه تاسې ته خبر درکوم په تعویل یې فرسلوني ما ورولېږئ چې کله ورته راغی یوسف ایها الصدیق ای یوسفه ای د ما ملګریه ما ته فتوا راکه فی 7 بقرات سمان یأکلن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخر یابسات ما ته تعبیر راکه لعلی ارجع الی الناس کیدای سي زه بیرته ورسم خلکو ته لعلهم یعلمون د دې دپاره چې پوه سي قال تزرعون د ورته تعبیر دا د 2 کاله غنم وکرئ دأبا پرلپسې فما حسدتم هغه چې مو وریبل فزروه پرېږدئ فی سنبله 2 کاله غنم وکرئ بیا مو چې وریبل په وږو کې پرېږدي خرابېږي نه الا قلیلا ما هغومره لږ لږ چې دي که نه بیا له وږو نه راباسه یا چې هغه بیا تاسې خورئ نور د ذخیرې تر جوړې کړئ ثم یأتي من بعد ذلك 7 شداد دا 2 کاله کرنه وکړئ 2 کاله بعد بیا څوک راځي قحطي را روانه ده
یأکلن خریب ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. تاسې به دا ټول وخورئ، لږ بیا پرېږدئ، هغه هم د دې په خاطر چې بیا یې وکرئ که نه. دا اوه کاله چې قحطي راځي نو هغه اوه کاله چې ذخیره کړي هغه به څنګه سي؟ به وخورئ. چې وخورئ لږ به پرېږدئ تخم دپاره بیا که نه. ځکه وی الا قلیلا ما تحسنون. ثم یأتي من بعد ذلك عام، پس له دې نه به پنځلسم کال چې راځي، یغاث الناس فیه، باران برسیږي خلکو ته، وفیهم یعصرون، او لنګورونه به بیا شراب کیږي، ډېر د پیرخسالۍ کال به راځي. طالبانو روح المانی دلته د یو بلخي عالم نه نقل کړی ده، وی مشهوره خو دا ده، من کې داسې مشهوره ده چې خوب چاته مه وایه که نه، خوب چاته مه وایه. چاته دې چې ویلې اول تعبیر کوونکي چې خوب کم تعبیر وکړم هغه تعبیر ده. اما دا خبر خو له قرآن خلاف ده. طالبان هغه اول ته ویلې باچا چې ورته ویلې چې تاسې ماته د خوب تعبیر راکوئ، هغوی ورته ویلې اضغاث احلام ګډوډ خوبونه دي. بیا چې اول تعبیر خو هغه وکړو، بیا چې یوسف علیه السلام تعبیر وکړو، بیا نو ولې اول غوندې نه سو د یوسف علیه السلام غوندې سو؟ تاسې ما په خبر پوه شول؟ دا یوه خبره. نو هغه وایي څه ورته وایي طالبانو، روح المانی بیا د جواب داسې کړی چې نه دا خبر رښتیا ده چې اول تعبیر کوونکي خوب تعبیر وکړم هغسې ده، خو دلته دا اضغاث احلامین ټکی چې دا خو بیخي تعبیر نه ده. طالبان هغه د تعبیر غوښتنه تېر کړې وه، دا اضغاث احلامین چې هغوی ورته ویلې دا تعبیر ده نه. وقال الملئ اتوني به، بادشاه ویلې راولئ ما ته دا هلک یا دا سړی. فلما جاءه الرسول، چې کله ورته راغی قاصد، قال ارجع الى ربک، ورسه هغه بادشاه ورب ته دی، فاسأله ما بال، چې ورته راغی ورته ویلې بادشاه دې غواړي راسه، ده ورته ویلې ورسه ته بېرته ورته وایه بادشاه ته وایي زه تر څو له زندانه نه در وځم. یې ورې له ښځو نه پوښتنه وکړه، ما بالو النسوة، څه حالو دغه ښځو چې لاسونه یې پرې کړل، ان ربي بکیدهن علیم، رب د ښځو په چلونو باندې ډېر پوی ده. یې ورې ښځو پوښتنه وکړه بیا زه درځمه. طالبانو روح المانی وایي له دې نه دا معلومیږي که په یو چا باندې چا تهمت ولګو نو د خپل تهمت دپاره دې څوک وکړي، ځان تزکیه وکړي. دا واجب ده په انسان باندې چې اول خدا د مسلمان باید جای د تهمت نه ځان وساتي، جای د تهمت نه ځان وساتي. او بل دا د طالبانو کوم ځای کې چې تهمت و، نبی علیه السلام طالبانو اعتکاف کیو جماعت مسجد نبوي کې، د نبی علیه السلام ښځه ام سلمه رضی الله عنها ورته راغلې وه، رسول الله ته ورسره غږېدله، ماښام و، دوه نفره صحابه داسې تېرېدل. نبی علیه السلام ورته ویلې علی رسلکما، ودرېږئ صحابه. وی دا ام سلمه ده ګوره چې بیا هم زړه کې څه تیر نسي. هغوی ورته ویلې په تا باندې رسول الله هېڅکله نه وي، نه شیطان ده. ښه ورته ګورې دا ام سلمه ده، بیا به وایي چې نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. د طالبانو د تهمت د جینه به ځان ساتي. جارالله زمخشري څه و طالبانو، دا پښه یې په واوره کې هغه څه یې وه که نه، د برغي خبرې مې درته کړې وه، خو پښه یې په دې کې پرېوله د جارالله زمخشري. وی نورو وطنو ته به چې تلو بیا د قاضیانو د خپل وطن د زمخشر نه، د زمخشر د قاضیانو نه یو خط اخیستلی چې د ده پښه په غلا کې نه ده پرې، دا داسې قیصه ده. نو بیا به دی چې نورو ولایتو ته تله طالبانو، نورو وطنو ته، چا به پیژانده نه که نه مثلا، بیا هغوی داسې ګمان کو، خبر به یې نه منله چې دا خو لکه چې غلا کې پرې سوي، کاغذ به ورسره و، نفیه د تهمت به یې له ځان نه کوله. روح المانی وي دا مشهور جارالله زمخشري څه ده طالبان، ښه ملا خو زوی مړی تېر سوی،